وای یو غره ته راغلي وو او یو داسې په منی دی 3 ډاکسنې خو ما ځینې یوړې داسې یوه ډوډۍ ده 3 مو یوړې او داسې 2 نیمې ډاکسنې به نور هم وي پکښې خو دی ډېر سخت او کټ تاسې دا سوچ نه وکړي چې موږ به هم ورځو بیا به یې راوړو ستاسو کار نه دی تاسو به په دیره کې هلته اخلئ هغه سبزي منډۍ بیا درابل بیا کلاچای څه چېرې فروټ خرڅېدل په منی تاسو هلته کوئ دلته یې ستاسو کار نه دی ډېر چک دی د غره په سر کې دی پاس ما داسې 3 ډاکسنې یوړې او 2 نیمې مو نورې اراده شي حقیقت خبره سي زه راغلی وم د ماښام په څکالو پسې هغه منځالی وي داسې په تکای لمونی او یا دی هم په کروړه او زه راغلی په هغه پسې و اوس مې پته لګوله چې اوس ما هغه واړېدم په منو غریبت دی او سم غریبت دی یوړې دغه ډنډوره اوچته کولې د پیشۍ پاروان دی یو له سرو زرو دا جوړ دی یاره ته باس پم پسې دلته تللی هلته تللی دلته ختلی هلته کیسه نه ونه میندېده او د پیشۍ پاروان چیرې و که چیرې د پیشۍ پاروان وایي د سرو زرو دا پیشۍ وه ما په صندوقه کې د بند کوله او پیستول به مې نیولی و چې پلار به دم نه وځي اوس به زه ګورم چې ته څنګه ډینګاځې او څنګه دا پاروانه چې یا وره مشهور سپه ولې ټیکۍ د ټیکۍ په صندوقه کې پخه کښېب شوله ولې سره زر ځینې جوړه بیا به 1 شي بیا به 2 شي بیا به 3 شي بیا به 4 شي بیا به 5 شي بیا ولې اخر د سرو زرو سله ځینې جوړه او داسې سله به وي هغه خو چې ما صندوق له کاله بعد خلاص کړ له مږو ځاټې خلاریم چې دا په کور کې مږې راغله کومې خوا هغه له دغې ټیکۍ ځا وتله دا صندوقه ځاتله او راتله ګللې ټوله زندګي مې په لانجه کې طریقه بله واوره اسلانډې ووتلې ولې هغه 100 ګرامه سمینده کې بیا په عربا وي بیا په هغه پسې ګرځېدلم خیازه کوزاژه خیازه تږی وږی اسلانډې مې نیولې ووړې مې ولې نه د ټیکوړه ده لو ده غټه ده زیاده ده خو یو ورځ د الله شان وه چې په یوه طرف کې په تله کې اسلانډه کښېښوله په بل طرف کې هغه پاونه وه هغه 100 ګرامه 100 ګرامو به د څو تله دا کېدله خو یو واله وه قدرت سره برابره کړه ژتې زه کوم سوچونه کوم په دا ژوند کې څو به بنګلې اخلې جهازونه به کې څه به کې هغسې کله سره برابره شپه داسې هغه کس راته ویل چې اچا کاولې د دې په کلر کې فرق دی تا به ژړ راوړه دا سره د ولې راوړه بیا بله ولې پسې واوره بیا تلې داسې 100 ګرامه لړم دي او تک شین وي هغه چابیانو کې مې بیا به رکپتي سې ژتې په لړمانو پسې ځم دا دغه حال مه دی چې ګن وینم داسې کوم یې چیرې لړمان پیدا کېدل خو د خدای شان و یو داسې شی لړم و لړم خو چې مې کله درته مینده کړ یاره خو چې کله ما په مینه لاس ور واچاوه مالبه سره پتې سپرولې ټس اوهو ټس به د څه ولې څرر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 rرrرrرrرrرrرrرrr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 
قسم دې کتلی په پاروانې ډیلای کې په پاروانې ډیره کې څه د پیشۍ پاروان مې د کوم بیا به سره زر وي او لیا لړم ونڅم بیا به سره زر وي بیا به ډیکان وي لیا سلنډې وي لیا بازونه وي په یو وشي کې هم نشته وچ وروره محنت کوه په محنت کې هر څه میندږي او کاروبار ته زور راک کاروبار ته ورکړه دغو مجسانو چې څه کالی دی بیا په کروڑاو دی بیا سلانډه ده په عرباو ده بیا سره خوله دی بیا په میلیونو ډالرو دی نه 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 وچ کاروبار ته زور ورکړه کاروبار ته نه کړ بس بیا هېڅ شی هم نه یو دا سوچونه مه کوله دا ګدر سینګو له دغه سلانډو ځاله دغو